سلامونه دوستانو. دغه ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده او دا هغه دوستانو لپاره چې په خارج ممالکو کې ژوند کوي. تیره ورځ تاسو دغه ویډیو عکس شاته زما ګورئ. تیره ورځ دغسې خلک د یو پی ایس په جامو کې د خلکو دروازې ټک ټک کړي دي او بیا یې داخل شوی دی. نو هلته کوم کارونه چې غوښتل همغه یې ترسره کړی دی. نو کوشش زیات ډېر وکړي چې دغه ویډیو ټولو افغانانو ته ورسوي، هغه افغانان چې په خارج ممالکو کې ژوند کوي. نو تاسو ډېر عمومي کوشش یا مثال تاسو ماشومانو ته باید داسې لارښوونه وکړئ که چېرته همدغسې خلک راځي نو مستقیم دروازه دې باید چاته خلاص نه شي، باید په دروازو کې کامرې باید لګېدلی وي سي تر څو چې دغسې خلک راځي او د مختلفو جامو کې راځي او تا ته وایي چې زه دا کمپنۍ کې کار کوم، نو مقصد په یو بهانه باندې هغه دروازه تا باندې خلاصوي او بیا دننه کېږي او ستاسو په کور کې چې کوم شیان او د هغې کوم پلان چې هغې غواړي چې هغه ترسره کړي. نو دغسې حالاتو نه ډېر ځان وساتئ. دغسې حالات ډېر دردناک تمامیږي او بیا وروسته ارمان دی ډېر سخت دی. نو هغې د خاطره دغه چې په امریکا کې ژوند کوي یا په اروپا کې ژوند کوي نو هېڅکله دروازه چاته مه خلاصوئ. نو هغې د خاطره چې مثال خدای ناخواسته چې ستاسو کور ته دننه نه شي او کوم کار ترسره نه کړي. نو دغسې نورو جالبو ویډیوګانو د خاطره ما سره پاتې شئ او زما چینل لایک او فالو سبسکرایب کړئ. سلام علیکم.